د نړۍ ټول خلک خواږه د مخ راواړوه غلی مه تېرېږه مخ راواړوه په کونړې جانان شرطونه لګومه مخ راواړوه بیخي درانه ورکه مکتبۍ بلا وهلې هم ډیر شو ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې د رقیب کړنې به زغم و په مرګي مو پیرزو نه دی دا خو ژوند دی یارانو یو د داسې هم پکې وي تزاریږم زه افغانستان وطنه لتزاریږم زه افغانستان وطنه لتا قربان وطنه جانان جانان وطنه لتا قربان وطنه خدای به مې ورکه لالې پیدا کړې بیا به هم زو لمنځ کې خواره نه کښېنمه یا چغې وهي رضای نه ده یا نامرده ورونه او خور په بدو ورکوي نه که خدای کول زړګیا سګنی فصلونه لو شول واده را سره یار می د پیزوا کړې ده څومره ښایسته رازه د سپین جبین څښتنې رازه د سپین جبین څښتنې رازه خورې زمونږ په توبو د موبایل نه لوستل هم سخت دي او بیا چې نوې کمپوز مې او نوې غزل مې نو سم په غره ختل دي نو او هغه څنګه چلې کېړی ورته خک لګي که ورځه په د خیره سره بس موږ هم ملا تړلې ده که نه هو حسینه چې بیا په چمین شي او ما وشرمې زړه مې په دې وجه ده کوټې په کونج کې ښه دی جام مې سر چپا د میخانې په کونج کې ښه دی حالات ترینګلي دي څوک مینې ته زړه نه ښه کوي ملا بسم الله سړی چاته یو سترګه کوهي سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ښایسته مازدیګری دی او د کونړ مازدیګری دی د کونړ د سیند په غاړه ناست یو ګل ګل ځوانان او ګل ګل مشران راسره دي د پښتو ادب د ژبې څو تکړه ترنم کوونکي ښاغلی ساحل خاکسار همدارنګه ایمل وصال او همدارنګه نوم یې رانه هېر شو خو ننګ صاحب نوم یې رانه هېر و ته خو لوس خو راته یاد وکړه نو ښه ننګ صاحب راسره دی همدارنګه زما ښي لاس ته چې په لومړي قدم کې راسره ناست دی نو حاجي صاحب شاکر الله نانی خیل دی او همدارنګه راسره بل دلته شریف الله ورور او همدارنګه حاجي صاحب خوشحال نانی خیل او نور درانه ملګري ټول ناست یو او یو ادبي بنډار هم جوړ کړی دی تمه ده چې دغه ادبي بنډار به ستاسې د پاملرنې وړ ګرځي او زموږ هیله دا ده چې دغه خپرونه تر وروستیو شیبو راسره وڅارئ او خوند ترېنه واخلئ لومړی حاجي صاحب تا ته ښه راغلاست ستړی مو شئ د ټولو په نمایندګۍ مننه خوشحاله اوسئ ادبي بنډار مو جوړ کړی دی تاسې ورته راغلي یاستئ زړه به راسره نه تنګوئ او څه به دا غځېږي او درانه ملګري به ترنمونه کوي او ټوکې ټکالې به هم پکې ګپ شپ به هم پکې په دې هیله چې خوا راسره بده نه کوي او څه راسره پاتې شي سمه ده انشاءالله تعالی خوشحاله اوسئ ته په خیر راغلې ستړی مه شي ډېره زیاته مننه مخلص صاحب خوشحاله اوسئ خوشحاله یم چې په دغسې یو بنډار کې له تاسې سره یم خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه
ښاغلی وصال تاسې ستړي مو شي په خیر ډېره زیاته مننه مخلص صاحب خدای دې ښه لره خوشحاله اوسي سلامونه تاسو ته ستاسې د یوټیوب چینل ټولو خوږو ته ناستو شخصیتونو ته په دې هیله چې روغ جوړ وي ډېره مننه کور دې ودان ننګ صاحب رښتیا آصف ننګ که نه اوس خو مې نوم یاد کړی دی ته ستړی مو شي په خیر راغلی مننه خوشحاله اوسېږئ یو سلام تاسې ته او ستاسو مینوالو ته ښه ځینې خلک وایي سلامونه لکه غرونه تا یو سلام ولې خرچه دې پرې راځي که څه حساب دی والا نه غواړم چې زیاتې خبرې وکړم که نه نو تا به دې ویلی وی چې سلامونه د جمع به وی که نه نو ډېر خوند به یې کړی آینده کې به کوو که نه ښه نو راځئ دا اختیار تاسو ته درکوو لومړی ترنم به څوک کوي که ما ته مې اختیار راکړو بیا ما ته کس معلوم دی حاجي صاحب ستا که اجازه دا میک به ما ته راکړي صحیح دی نه اول به تاسو انتخاب کوئ ایمل نه به وورو که نه ځان دې خلاص کړو ما خو ته انتخابولي که نه زه نو راځه وصال صاحب د وصال یو ترنم مې ډېر خوښ دی هغه خو ډېر اورېدل شوی هم دی خو بیا هم زما ډېر خوښ دی که نه هغه د خدای بنده د چا بسۍ د خدای بنده زما خو زړی د خدای بنده هغه څه وایي چې ته په لمانځئ زړه شرارت غواړي دروازه بنده تل په لمانځئ د خدای بنده نو دا غزل به راته نه وي ځکه دا موږ سره تیار ریکارډ پروت دی که ملګرو غوښته زه بېرته بیا نشر کړم نو راځه ستا انتخاب اورو ډېره زیاته مننه ترنم کومه په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي ډېره مننه په مینې اورو راځه زړه مې ستا د سترګو د نشې په کونج کې ایښی دی زړه مې ستا د سترګو د نشې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی زړه مې ستا د سترګو د نشې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی ډېر ښکلی دی هسې نه چې بیا په چا مین شي او ما وشرمئ ډېر ښکلی دی هسې نه چې بیا په چا مین شي او ما وشرمئ زړه مې په دې وجه ده کوټې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی ډېر ښکلی دی ستا د باغ ګلې زلف خوشبو زمال جبازي ستا د باغ ګلې زلف خوشبو زمال جبازي ستا د سر ویښته مې ده بټوې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی زړه مې ستا د سترګو د نشې په کونج کې ایښی دی جام مې سرچپا د میخانې په کونج کې ایښی دی ناملاسیا بیا ټکې سبق به هېر نشي څنګه ناملاسیا بیا ټکې سبق به هېر نشي ستا د مخ تصویرې سپارې په کونج کې ایښی دی
جام می سر چپا د میخانې په کنج کې خیدې جام می سر چپا د میخانې په کنج کې خیدې جام می سر چپا د میخانې په کنج کې خیدې. ډېره زیاته مننه. که زه هم چېرته د مینې سوداګر وی ما به ستا د خولې خبرې خرڅولي. ډېره مننه مخلص. ماشاءالله الله دې دا شرنګېدلی غږ همدغسې تان لري. واقعا چې انتخاب کمپوز او همدارنګه غږ درې واړه هغه څه چې زموږ هغه ادبي تندې را ماته کړله. الله تعالی دې همدغسې په ځوانۍ برکت واچوه. نو بې له ځنډه ورځو بل ځوان خواته. نو مې بیا رانه هېر شوی دی. ننګ صاحب به ورته ووایي صحیح دی. آصف رانه هېرېږي نو څه وکړو؟ مینه دې نشته نو. مینه نشته؟ نه زما مینه در سره ډېره ده. ځکه تخلص چې څوک د چا اخلي هغه سره د یو چا ډېره مینه وي. صحیح دی. نو موږ د ننګ صاحب په نوم پېژنو. دا چې تا ځان ته نور نومونه انتخاب کړي دي هغه نو موږ پورې اړه نه لري. ښه ته خو یو ځل دا راته ووایه چې راغلې ډېر پازاب خو نه شوې په لاره؟ نه نه څومره پازاب شولې؟ ګرمي ډېره وه نور دونه پازابل پکې د کوم ځای نه راغلې؟ زه ښار نه راغلم جلال آباد. ښار نه؟ ښه جلال آباد وایه که نه موږ لکه د اسداباد نه راغلی. ښه او ته خو به غزل هم برابرې حاجي صاحب خبرې په دې 2 غنټو کې موږ باندې څو ولسوالۍ دي وکتلې. په ښار یې نه یې راوستي دغسې په مرور ولسوالۍ باندې همداسې بیا راتېر شولو به دا څومره ولسوالۍ چې راځي دېځې پورې په دغه اطرافي ساحه باندې راوستلو. خو ډېر خوندورې ساحې وي ډېر جالبې منظرې وي. که ژوند وفا وکړی ورځ به موږ تاسې هم لاړ شو. اوس خو مې لارې لیدلې دي بیا ځو په دې لاره د خیره. نو مهرباني زمونږ ملګری دی مخکې هم یادونه کړې وه چې تراب جان صاحب الله تراب نومېږي. زه چې کله وغواړم نو هغې ته وینا کوم هغه ماته شعر جوړوي. بلکل ښه غزل هم لیکي. شعر طرز تکراري دی خو بیتونه نوي دي. بیتونه نوي دي. هغه یو هغه څنګه افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه هغه ډېر ښایسته هغه به مو وایو خیر. نه هغه به راته ځکه نه وی چې هغه یو ځل ټول اورېدلی ملګرو غوښتنه کړې ده. خیر دی بیا به وکړو بیا بل وخت به وکړو. ښه بلکل صحیح. حاجي صاحب وایي چې به زموږ هم در سره خوښه ده. ښه راځه مهرباني. نو خدای دې وکړي چې د تاسو مینهوالو لیدونکو د خوښې وړ بلکل حتما مې خوښېږي انتخاب کمپوز او غږ. لتا قربان وطنا جانان جانان وطنا لتا قربان وطنا جانان جانان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا قربان وطنا جانان جانان وطنا لتا قربان وطنا. تزما وینا روحی تمی شیرنا روحی زما وجود کی سائے تمی نیاز بنا روحی تمی نیاز بنا روحی پتا میزان قربان دے اے زما زان وطنا پتا میزان قربان دے اے زما زان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا قربان وطنا جانان جانان وطنا لتا قربان وطنا. ډېر ښکلی. ته د ګلونو ښایست د جنتونو ښایست ستا هر منظر ښکلی دی د ګلابونو ښایست د ګلابونو ښایست خدای دې ودان کړه بیرته ارمان ارمان وطنا خدای دې ودان کړه بیرته ارمان ارمان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا زاری گمز افغانستان وطنا لتا قربان وطنا جانان جانان وطنا لتا قربان وطنا. د ازمرو مسکن یې د سترګو سرو مسکن یې د ښایستونو کورې د ښاپیرو مسکن یې د
پیرو مسکن یې د هر موسم ښکلا یې د هر زمان وطنه د هر موسم ښکلا یې د هر زمان وطنه لتا زاریږم زه افغانستان وطنه لتا زاریږم زه افغانستان وطنه لتا قربان وطنه جانان جانان وطنه لتا قربان وطنه ډېر ښکلی دی ستا د سیندونو اواز د جګو غرونو اواز سمې نغمې غږوي د نخترونو اواز د نخترونو اواز ته د سر په بدل بل ارزان وطن ته د سر په بدل بل ارزان وطن لتا زاریږم زه افغانستان وطن لتا زاریږم زه افغانستان وطن لتا قربان وطن جانان جانان وطن لتا قربان وطن د غیرتونو کورا د عظمتونو کورا د تراب جان زړګي د تاریخونو کورا د تاریخونو کورا ته د سپرلی مدام مشي خزان وطن ته د سپرلی مدام مشي خزان وطن لتا زاریږم زه افغانستان وطن لتا زاریږم زه افغانستان وطن لتا قربان وطن جانان جانان وطن لتا قربان وطن جانان جانان وطن لتا قربان وطن د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کله مات مشه همدوی دي چې په موږ لوروي دا زمانه ډېر عالي ډېر ښکلی لکه د کومه تمه چې زموږ ول هغه نه یو څو قدمه وړاندې لاړو که نه دی او تاسې پوهېږئ دا لومړي ځل لپاره ما ته چېرته په لاس راغلی و یو وخت که یاد شي حاجي صاحب یاد دی شي او حاجي صاحب موږ ولیږلو وټپور ته وټپور کې یو خپرونه وه د هغه مالي ملاتړ یې وکړ موږ یې ولیږلو اخوا نه چې راتلو نو دلته سپین جومات کې موږ د چیو دپاره دمه شولو چې دمه شولو دی مالته راغلی و چا ویلې ښه ترنم کوي اول خو دا قانع کېده نه موږ ورته ویل راشه که نه وایي نه تاسې وایي ملګري ډېر هستئ وایي تاسې خپلو کې سره بانډار وکړو بیا به وروسته خبرې کوو خو سړی هم څه په زور راوستو موږ ویل یو ترنم پرې وکړو چې یو ترنم دې وکړو دا ټول ملګري راټول شوي ولاکه وایي پرېږدو اوس به راسره خپرونه کوي نو 15 ترنمونه ورباندې وکړل هغه هر یو ترنم بیا مینهوالو دومره خوښ کړو چې په میلیونو ویوز یې واخیستل نو حتما دا ترنم یو د وطن خان زور وړاندې شوی د وطن هغه ښایستونه چې په رښتینې معنا باندې موږ تاسې په دغه ساحه کې ګورو هغه تاسې راغستي وو او د غږ خواږه مو ورسره یو ځای کړي وو د ترابجان د غزل پیرل هغه نو بیل څه وو او ستاسې د غږ خواږه خو ټول منلي دي خدای مو سلامت لره ژوندي اوسېږئ درنو ملګرو راځئ بل چا سره محکومه هغه څوک چې تنکۍ زلمی دی او په هر څه کې به مهارت لري خو یو مهارت یې زما د زړه تل ته کېوځي هغه د ټپو انداز دی په ځانګړي انداز ټپې کوي یو ښایسته سروکي راخلي او د ټپو هغه انتخاب یې بیا ډېر عالي دی ښاغلی ساحل خاکسار درته یادوم خوا کې راسره ناست دی له همده سره به یو څو خبرې اترې وکړو ته ستړی مشې په خیر راغلی بیا ځل لپاره ډېر انتظار دی وکړو او تا خپل نوبت هغه ته ورکړی و نو زه پکې ملامته نه یم ډېره زیاته مننه مخلص صاحب به خوشحاله اوسي کور ودان ما خو اوبوس کلي سړی او دوه خبرې خو به دې کړي وو ما خلاصې کړې خبرې مې خلاصې کړې دومره زر راتاو شولې درته خبره خلاصې کړه که نه خو موږ چې کله پوه شو چې دا سړی اوس اوبوس کې مسؤل موږ زیاتې خبرې نه کوو موږ ترنم ته راغلي وو مهرباني ترنم به کوو مهرباني راځه بیخي بېله ځنډه ورځو ترنم ته ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسي څو بیتونه وایم مشران هم ناست دي د دوی په اجازه ستاسې په اجازه یو څه شوخ هم دي حاجي صاحب نه اجازه واخله موږ ټول د حاجي صاحب خوښه یو څه شوخ بیت هم پکې شته دی حاجي صاحب اجازه ده اجازه ده مشر حاجي صاحب اجازه ورکړله خیره سره نزور منی نوزر نظاره بلا وهلی ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلی ین زور منی نوزر نظاره بلا وهلی ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلی
ډیر وخت شو چې نه ښکاري بیخي د نادرکه څنګه ډیر وخت شو چې نه ښکاري بیخي د نادرکه بیخي درانه ورکه مکتبې بلا وهلې رښتیا هم ډېر شو ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ښایسته نازکې ګوتې د قلم سره جوړېږي ښایسته نازکې ګوتې د قلم سره جوړېږي وخان دې درنه پاتې شکوچې بلا وهلې ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ډېر ښکلی دی یا کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړو کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړو خو بیا هم پوهه نشوه په یارۍ بلا وهلې ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې جانان چې یا مونږ پورې دا نوم د مولا نه وی جانان چې یا مونږ پورې دا نوم د مولا نه وی یا دا د خلق لور نه وی خلقې بلا وهلې ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ین زور منی نو زر نظارې بلا وهلې ینو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ډېره زیاته زړه ساتل د سر ساتل نه دي چې جنګ ته به لاړ نه شي دا خو هره ورځ ماتېږي د یو چا د لاسه مړه مسلې نشته پیغورونه دي سړیه جوماتونه رانه پاتې د ملا د لاسه مړه ډېره زیاته مننه د جانان خضرخیل بیتونه دې راته ترنم کړل او جالبه دا ده چې جانان خضرخیل خپله یو ملا دی او یو ښه شخصیت دی یو دروند انسان دی یو سنګین انسان دی او زموږ د ټولو تقریبا چې ملګری دی او زموږ د مجلسونو مالګه ده د هغه بیتونه واقعا چې ډېر خواږي او تا ورته داسې د غږ خواږه ورسره یو ځای کړل چې بیخي د ستایلو دي کور مولا ناجي صاحب څنګه و بیتونه ترنم خو خوا دې درکړه اوس د درې واړو په منځ کې که زه درته وایم چې د چا ترنم ډېر خوند درکړه شخصا تا ته ته به څوک انتخاب کې پکې نه خفه کېږي بېغمه شه درې واړه یو هم نه خفه کوي حاجي صاحب له مینې ډک انسان دی اوه بالکل حاجي صاحب له مینې ډک انسان دی یعنې تا نه مې چې دا پوښتنه کوله زما په زړه کې همدا خبره تېرېدله چې ته به یو هم نه خفه کړې او بل حقایق هم همدا دي چې درې واړو غږونه هم ښایسته دي انتخاب هم ښه او بیا کمپوز دا یو جلا بیل که نه نو ټپو ته به ورګرځو خو حاجي صاحب دی چې په کوم انداز ټپې کې زما ډېرې خوښې دي بیا هم دې ته ورځو بیا به ساحل همداسې به ورځو مخکې څنګه دې خوښه ده صحیح ده حاجي صاحب ټپې راته کې غزل راته وایي زه وایم مخلص صاحب چې غزل ووایم بیا به په ګډه باندې ټپې وکړو څنګه هغه یو طرز دی زما ډېر خوښ دی کوم وایم هغه لیورو ته ناستې دي نه هغه ټپې کوم یو د جنګ زور خو دې ولید ډېرې رندارې اوس لیورو ته ناستې دي تورخم کې چې غونډه هغه طرز نو ستا خوښه چې غزل وایم غزل راته وایه صحیح دي بیخي صحیح او نه ټپې خو درې واړه یو ځل جوړه خو په ګډه یو طرز به واخلو ډېره بخښنه غواړم ګوره ټپې دونه خاص زما نه خوښېږي ونې وایم نه ګوره هغه نن صاحب یو خبره ته وکړم دا ټپه یو هغه شی دی چې لویه موضوع په یو ټپه کې راټولیږي او ټپه د پښتو ادب لپاره دومره یو مهم شی دی چې په یو ادب کې هم دا نشته نه په اردو ادب کې شته نه په فارسي کې شته نه په یو کې هم نشته دی غزل په هر یو کې شته دی خو ټپه یوازینی شی دی چې الله تعالی پښتنو ته ورکړې ده نو موږ تاسې باید هرومرو
ټپه زده کړو ټپه یې باید ووایو ځکه ټپه زموږ او ستاسې د ادب یو هغه غني برخه ده او د دې غني کول زموږ او ستاسې په لاس کې دي دا غزل به وایي زه ټپې وایم زه صحیح ریحان صاحب وایي چې پردې د خدای له قدرتو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه رازه د سپین جبین څښتنې رازه 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 خورې زمونږ په توبو اړوه خورې زمونږ په توبو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه خراب خراب درته راغلی یمه څنګه خراب خراب درته راغلی یمه خراب خراب درته راغلی یمه خراب خراب درته راغلی یمه ساکي زما ایمان له غرو اړوه ساکي زما ایمان له غرو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه مخلص صاحب د بدو خلکو بلا سونه ښکل کړې 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 خدای دې زما غوندې په ښو اړوه خدای دې زما غوندې په ښو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه ریحانه ما خړوې وایړوه ریحانه ما خړوې وایړوه څنګه ریحانه ما خړوې وایړوه ریحانه ما خړوې وایړوه خو خیر دې لږې پرو اړوه خو خیر دې لږې پرو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه بخملې زلفې په اوږو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه پردې د خدای له قدرتو اړوه له خدای خفه ومه چې ته یې راته رانکړلې له تا یې ښه راکړه اوس خدای ته خجالته یم همدغه ریحان دی که نه دی نو زموږ یو خوږ ملګری دی اوس هم په جرمني کې فکر کوم ژوند تیروي او مسافر دی څه موده وړاندې وطن ته راغلی و
او قسمت نه و چې لیدل مو سره کړی وی ځکه زه بل ځای وم او دا ځل یې واده کړی دی چې راغی انشاءالله سره ګورو به یو ښه ادبي بنډار به ورسره جوړو ډېر ښه شاعر او ښه لیکوال دی او ډېر یو ښه انسان هم دی طبیعتي انسان دی الله تعالی دې ژوندی لري الله تعالی دې ژر په وطن راولي چې زموږ مجلسونه پرې ښایسته شي او له تا ځانګړې مننه کور دې ودان کومه چې ستاینه وکړو موږ نه الفاظ هم دې لپاره کړي دي خو تا دې خدای پاک ځلانده لري نو دا ځل نوم یې ورته اخلم آصف ننګ بیا نه وایې ګوره چې ذهن دې کمزوری دی هلته دې لیکلی و کومه دی دلته دا وګورې ملګري هېڅ شی هم نشته ګوره ښه ښه ته ورکړه دا میک مایک به زه ورکړم اوس زه دې نه یو پوښتنه هم کومه ځکه دې ذهن تیز وي مخلص صاحب ډېرې پوښتنې مانه مه کوه اوس ډېر یېرېږم پوښتنو نه ډېر یېرېږم دا زما نوم څه شی دی ځه هغه پوښتنې هم ډېرې مه کوه نوم څه شی دی ستاسو نوم مهراب ګل مخلص به دومره وخت خو ما ستا نوم هم یاد کړی و اول ټک سره به دې ویلی ښه نو ستا انتخاب ته راځو حاجي صاحب اجازه خو دا مجلس خو صحیح روان دی که نه مشکل خو نشته دی شریف الله خان ته خو څه نه وایي زه خو انتخاب نه وایم نه حاجي صاحب وایي چې بس تاسې چې خوشحاله سي موږ هم درسره خوشحاله کور دې ودان نو ته به راته څه وایې دا ځل مخلص صاحب پرون شپې تراب صاحب یو غزل ولیکه او ماته راولېږه بس تازه په تازه کیسه ده تازه دی بیخي تازه دی کیدای شي چې کې غلط هم شوم خو ډېر بخښنه م غواړم بیا نه ځان دې ورته ډېر سم برابر که ځکه د موبایل نه لوستل هم سخت دي او بیا چې نوې کمپوز مې او نوې غزل مې نو سم په غره ختل دي نو او هغه څنګه چل دی کېړی ورته ښه کلکې که ورځه پې د خیره سره بس موږ هم ملا تړلې ده که نه ته ورځه د خیره سره چې وی ګورو که غلط شولې که نه بیا په جرمانه کې به بل غزل راته ښه وهلو پکې نشته نه 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 انشاءالله مشران ناست دي ولا چې بس د مشرانو په اجازه مهرباني شپه مې تر سهاره په خفګان کړې ده شپه مې تر سهاره په خفګان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان څومره ښکلی یار خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده ډېر ښکلی دی د اوښکو د سکروټو قافلې وې را روانې د اوښکو د سکروټو قافلې وې را روانې لمبا زما ریخې ریخې ګریوان کړې ده لمبا زما ریخې ریخې ګریوان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده که خدای کول زړګیا سګنې فصلونه لو شو که خدای کول زړګیا سګنې فصلونه لو شول واده را سره یار مې د پیزوان کړې ده واده را سره یار مې د پیزوان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده زما په خاوره نشتا جنگ پرست خلک نړۍ زما په خاوره نشتا جنگ پرست خلک نړۍ نارا دا سولې امن هر افغان کړې ده نارا دا سولې امن هر افغان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده په ما دې څوک زړه نه خوږوي زه همداسې ښه یم په ما دې څوک زړه نه خوږوي زه همداسې ښه یم په خپله مې ملګرو په خپل ځان کړې ده په خپله مې ملګرو په خپل ځان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده
رقیب خپې وباسه ته زمونږ دا زورنی رقیب خپې رقیب خپې وباسه ته زمونږ دا زورنی مونږ هره لوبه ګوره په تاوان کړې ده مونږ هره لوبه ګوره په تاوان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده اے ننګات تورا په شاعرۍ کې زکه خوند دی اے ننګات تورا په شاعرۍ کې زکه خوند دی نارای په هر ځای د یا قربان کړې ده نارای په هر ځای د یا قربان کړې ده خندا مې غریبۍ پسې جانان کړې ده خندا می غریبۍ پسې جانان کړې ده جانان دې ما باندې ځان دم کړي چې نظر یې نه کړم جانان دې ما باندې ځان دم کړي چې نظر یې نه کړم په شکرانه کې دې بیا ما ته یو سترګک وهي حالات ترینګلي دي څوک مینې ته زړه نه ښه کوي حالات ترینګلي دي څوک مینې ته زړه نه ښه کوي ملا بسم الله سړی چاته یو سترګک وهي دا نو د مولوي صاحب بسمل بیتونه محمد علیم بسمل که نه دی نو په لوګر کې ژوند کوي یو عالم دی او زموږ د سترګو تور دی ډېر ښه شاعري هم کوي نو له تاسې ځانګړې مننه واقعا چې د هر یو په غږ کې دنیا خبرې دي او ډېر ښه انتخاب کوئ کور مودان او د تراب نه ډېره مننه چې داسې ښایسته انتخابونه کوي نو ته به یو څه راته وایې د خیره ډیره زیاته مننه مخلص صاحب خوشحاله اوسئ ملګرو غزلې ویلې یو څو لنډۍ وایم هیله ده د ټولو لیدونکو د خوښۍ لنډۍ په شریکه سره وایي که نه شریکه به اخرې ته پرېږدئ شریکه به اخرې ته پرېږدئ اخرې ته پرېږدئ صحیح زو مهرباني یک یو می مال و بل می زور و یما بپ جار د جانان کړي وا پختنا یا پلارم رات ودرېګا یا پیسې مې پرې کړه چې د کور خزا د شما یا داستا پزړه به ماته سو زه خود خولې جاوله په منځ درمه وما یا د خدای بې شمېره او نعمتونه یو ته مینه یما راوره ناسته یما یا چغې وهي رضا یې نه ده یا نامرده ورونه او خور په بدو ورکوي نه یا دا به انصاف نه وي جانانا په امانت یارې کې بل ساتي مینا د یار مې کال وتلی نه دی پاس په حجره کې ملې ور رضا کوي نه یستا دې په خپل حسن قسم وي یک بل د یار وی ماتم خاند مینا خدای به مې ورکه لاله پیدا کړې بیا به هم زو لمنس کې خواره نه کېنما یا زما هم ته
به انتخاب کنا د ډېرو خلکو زه انتخاب یما د لیونۍ د خولې خبره ته به د بل شما بهر کړې مینا یا بېواسي تورا او ویکه سپینا یا لاله مزي زه په کنډو ولاړه یما د حجرې کونجه کړکۍ لراشه سر مې خوږې ګیتا وزات دلېږما یا زبای څنګه او دیدن وکړم ور سره مشره او خور جوړه مکتب ته زینا ژوندون مې کاټ مټ جهنم دی د زوزخو نو باد څه پروا لرما یا په والله بالله او که دې پرېږدم که د پنځو زامنو مرشیار دی یما یا زما لاله د ژوند وینا یا کده په هر وطن کې وینا کمو سافر د بل وطن ورا بشنا یا کمو سافر د بل وطن ورا بشنا ډیره زیاته مننه تاسو یو بل نه مننه وکړه مونږ تاسو مننه وکړه چې مونږ ته وخت راکړ اکثر صاحب نه مننه او دې مننه څنګه وکړه زه به ستا په ځای خبره وکړم دې دا مننه وکړه چې مونږ ډېر په مینه ورته غوږ وو او د هغه نه مننه وکړه چې څوک مونږ ګوري همداسې ده که نه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راسې دا برنامه ګورې لنډه دفعه اخلو بېرته راګرځو نو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لنډه وقفه وه بېرته راوګرځېدلو نو بیا راځو تاسې ته تاسې هم ستړي مو شئ ډېره زیاته مننه مخلص صاحب موږ به سروکی ووایو که ستاسې اجازه وي مهرباني مې خو ما سره نشته دی ما سره شته دی ما اغوستی چې زما خبرې به چا اورېدلي که نه تا خپله مایک هغې بس که اورېدلي او که نه بس نوش جان مو شه ځه وصاله هغه وصال تقریبا دې نه په عمر کې یو څه زیات دی او ځکه دغه واک تاله در پېښې شروع یې ته خدای دې دا زر کلن کړي زر کلن کې که 9 شي وي هغه 909 وي بیا څنګه کېږي بیا هغه عمر هم بس دی هغه عمر هم بس دی ورځه هسې پنا خبر مما راورېږه مخ راواړوه غلې مه تېرېږه مخ راواړوه هسې پنا خبر مما راورېږه مخ راواړوه غلې مه تېرېږه کو نړۍ خدای دې ملشه مخ راواړوه غلې مه تېرېږه مخ راواړوه که ننګرهاری بې نکاح در سره زما مخ راواړوه غلې مه تېرېږه مخ راواړوه کام بوال خیستا نوې مخ راواړوه غلې مه تېرېږه مخ راواړوه د کونړ سیند د زړه وینې ورکوې نه مخ راواړوه غلې مه تېرېږه مخ راواړوه د نړۍ ټول خلک خواږه دې مخ راواړوه
تیریږه مخ راواړوه په کونړې جانان شرطونه لګومه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه هسې په ناخبره مه راوارېږه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه که بېل تا مې وخت تیریږي مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه د خدای په درد کې دې سر ټیټ شم مایانه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه له ما یار په پښتو بېل که مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه د مالک زوی ځان ته هندوې ګاډوې نه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه ډېر ښکلی دی تسالکم سلیمه راکوه یار دا زی به بیا کټ کړي صحیح دی ځه د تسلۍ را سره څوک دې مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه یوه کړکۍ د باله زه ولاړه یمه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه هسې په ناخبره مه راوارېږه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه مینا د زړه په رازه کېږي مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه کاکل خونایې چې په زور واړومه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه هسې په ناخبره مه راوارېږه مخ راواړوه غلی مه تیریږه مخ راواړوه فول انرژي ډېره مننه مصرف کړه فول انرژي مې مصرف کړه درنو ملګرو اوس خو به یې منئ که نه دا ستاسې لپاره کور دې ودان الله دې سلامت لره الله تعالی دې دا غږ همدغسې شرنګېدلی او له کیفه ډک لره واقعا چې ډېر ښه انتخاب کوي او بیا ډېر ښه انداز سره د لفظونو اداینه کوي عجبه په لفظو کوي کانې ملنګه وه د سې چینواري بیتونه دي که نه نو ګوړه چې له هر طرفه اوسه کې خوږه وي ستا که هره برخه موږ راسیړو نو له کمالاتو ډک انسان یې جامع الکمالات زه د ښکلي یار به درته څه صفت بیان تا نیمه وی ما د نکایت نه تا هم نیمه وی تا خو پوره بیت نه دی ویلی نو زه به هر حال ورور نه انتخاب اورو چا نه اوري دا خو نمبر تیر شوی دی څنګه دې ته میک ورک او د خپرونې کوربه خو زه یم تا ولې هغه ته میک ورک ما سره عمر په عذاب باندې شي ډېره مننه نه اصل کې ته پوهېږې چې د ننګ صاحب نمبر دی او هغه هم غزل امده کړی دی او د ننګ صاحب زه پوه هم شم تا هم که نه د موبایل کې او بل د ننګ صاحب مینوال هم ډېر دي او بل دا نو یو خبره ته وکړم چې د حاجي صاحب خاص میلمه دی ګوره د دې په ځانګړي غوښتنه باندې دی راغلی حاجي صاحب همداسې وایي بالکل نو د حاجي صاحب هغه دی په وطن ډېر مین دی که نه په افغانستان مین دی په دغه خاوره مین دی په هیواد مین دی په دغه ولس مین دی نو دی وایي چې هغه یو ترنم تا کړی و
ها هغه څنګه و چې زما د زړګي سر زما جانان افغانستان زما جانان افغانستان سر په بدلۍ همرزان افغانستان همرزان افغانستان دغه بیتونه بیا و د ټول انتخابونه وطني دي بیخي په مینه او بالکل انځور ډیر ښایسته دی کلیوالي انځور راغستی ته وایې چې همدغه کلي کې ګرځېدلی دا سړی نو مهرباني زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا د سر په بدلۍ همرزان افغانستانا د سر په بدلۍ همرزان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زور لري تزر لري په غرونو کې نختار لري زور لري تزر لري په غرونو کې نختار لري شنه کېږي د په هر ځای کې ګلان افغانستانا شنه کېږي د په هر ځای کې ګلان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا ننګرهار دې که کونړ دې که لغمان که نورستان دې ننګرهار دې که کونړ دې که لغمان که نورستان دې دا ټولې د تڼۍ تای ګریوان افغانستانا دا ټولې د تڼۍ تای ګریوان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا ستا کابل د ښکلا نوم دی ستا کابل تر دنیا ښکلی ستا کابل د ښکلا نوم دی ستا کابل تر دنیا ښکلی ژوندون پاکې مزه کوي قربان افغانستانا ژوندون پاکې مزه کوي قربان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا ما چې ډېر دردوي بیا راغی او ډېر خوند کوي مهرباني ستانا بیا له صحیح صدا د زړه کور مې پسې وران دی ستانا بیا له صحیح صدا د زړه کور مې پسې وران دی پیښور مې تر ټکا د ارمان افغانستانا پیښور مې تر ټکا د ارمان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا ستا رنګونه د ښایست دي ستا یادونه ښکلي ښکلي ستا رنګونه د ښایست دي ستا یادونه ښکلي ښکلي وریږي مې په زړه لکه باران افغانستانا وریږي مې په زړه لکه باران افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا توراب دی شیر کی ستائی آصف ننگ پا ترنم کی توراب دی شیر کی ستائی آصف ننگ پا ترنم کی
ميندي پتا دواړه دا یاران افغانستانا ميندي پتا دواړه دا یاران افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا. ډیر انتظار وشو د ګل د ټوکېدو لپاره دعا مې وکړه د باران د ورېدو لپاره زما ارمان دی چې بې جنګه زمانه وګورم جنت ته نه ځمه د شاته اوسېدو لپاره. ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېر ښایسته غږ او د حاجي صاحب فرمایش هغه به چېرته کمزوری وي حتما یو څه پکې کور یې ودان. ګرانستا خطل چې په بام نکېږي نکېږي ګرانستا خطل چې په بام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. زړه مې ساقي داسې اور نیولی دی 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 خم دې ټول خالقه په جام نکېږي نکېږي خم دې ټول خالقه په جام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. غیږ لکه راځي نو ښکلیا بیا هلا 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 مینا خو پلری سلام نکېږي نکېږي مینا خو پلری سلام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. نور دی خبرې بس پډاګشي 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 جنگ دې په نام د اسلام نکېږي نکېږي جنگ دې په نام د اسلام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. شیخ زړه دې ډک د نفرتونو دی 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 حج دې په تړلي احرام نکېږي نکېږي حج دې په تړلي احرام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. ډېر ښکلی دی. صبر دې تورا بشپې ته وشالک 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 مینا پدې سری مخام نکېږي نکېږي مینا پدې سری مخام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي ګرانستا خطل چې په بام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي نکېږي ماتم د غزلو الهام نکېږي. واه 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 د رقیب کړنې به زغم په مرګي مو پیرزو نه دی دا خو ژوند دی یارانو یو دې داسې هم پکې وي ما به خدای بخښي شیخانو خالي لاس به ځم جنت ته خدای به وایي مؤمنانو یو دې داسې هم پکې وي. دا نو بیا مولوي صاحب بسمل وایي زه نه وایم اخر بیا ډېر جالبه دی وایي دا به هم د خدای تقدیر وي چې دا کوک لرګی سیخ نه شو بسمل پرېږدئ ملایانو یو دې داسې هم پکې
بالکل ډېره زیاته مننه کور دې ودان هغه د حمزه بابا بیتو څنګه و ګوړه چې د هرې څنډې وسکي حمزه د خپل یار به درته څه صفت اها ولې څنګه دی د هرې خوا نه وسکي خوږوي خوږه وي بالکل ویلې درته حاجت بني زما وینا ته نور مننه نو ستا د خولې هره خبره قیمتي ده هغه څنګه وایي چې تودرې غزي لیکم هغه څنګه باید ما نه هېر شو که نه نو کاش داسې وخت را سره وی چې تاسې غزلې ویلې او موږ درته غوږ وی او بل ځای کې رحمت شاه سایل وایي چې وخت ته لکه رقیب راته په سر مه ودرېږه لږ خو مې د یار سره په سوال او په ځواب پرېږده شاید چې دا بیت مې ګډوډ کړی وي خو په بخښنې سره نو وخت بیخي نازکه دی که ستاسې اجازه وي نو خدای پاماني به والو حاجي صاحب بیخي صحیح ده نو درنو ملګرو له تاسې هم ډیره زیاته مننه چې را سره وئ دغه برنامه تر پایه تاسې وکتله زه باور لرم چې د دغو خوږو خنجرو به تاسې زه زیات خوند اخیستی وي ادبي تنده وپېخړو به شوي وي ستاسې تر هغه چې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې زه محراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص تاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان